زخمي زلزل درمان خدای دې جوړ کړه دعا شته ودان خدای د کندهاري ولس د هوساینې په موخه د کندهار ښاروالي یو بل مهم ګام په ما ګران افغانستان خدای دې جوړ کړه کندهار ښاروالي د ښار په شپږمه ناحیه کې د دې محسوس سړک د اساسي قریزې کولو چارې راپیل کړې. درمان خدای دې جوړ کړه کړم دعا شته ودان خدای دغه سړک چې تقریبا 2 کیلومتره اوږدوالی او 8 متره بردوالی لري څه باندې 2 میاشتې مخکې یې د رغولو چارې راپیل شوې او پاته کارونه به یې هم ډېر ژر بشپړ شي. د نوموړي سړک چارې د کندهار ښاروالۍ لخوا په 2 میاشتې مخکې راپیل شوې وې چې نن ورځ موږ او تاسې د ویلیم پوسټ د طبقې شهیدان یو. دغه سړک چې دی د کندهار ښاروالۍ د انجنیرانو لخوا په نړیوالو معیارونو برابر جوړ شوی دی او یاد سړک چارې چې دی پر روانو 2 ورځو کې به ډېر ژر پای ته ورسول شي. پر یاده ستره او رغنیزه پروژه باندې تقریبا 21 میلیونه افغاني لګښت راغلی دی. خدای دې نور پتا نه راولي بربادې. په دغه رغنیزه او اساسي پروژه کې هر ورځ 10 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې وه چې 15 کسان په مسلکي ډول او 25 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. د مسکن د ننګلو اشعار ظلموي په ما ګران افغانستان خدای دې جوړ کړه. دغه مهم او اساسي سړک په رغولو سره د دې لارې تلونکو کسانو او د همدې سیمې اوسیدونکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. موږ دغه خوشاله شو چې فکر کوي ولې د ډېره وخته څخه موږ دغه فکر و د ډېرو خلکو د عام ولس چې دغه سړکان مو خراب دي چرې مو نشته کوڅې دا ټوله سره سم شوله نو اوس موږ ډېر منندوی د ښاروالۍ څخه د نورو کارکوونکو خو څه کور یې ودان خدای دې نه خرابوي. نو اوس دا سړک کار هم شروع شوی دی موږ ډېر خوښ شو. مخکې دا سړک دغسې خرابوالی ډېر درلودی دغسې پاته و نو اوس موږ ډېر خوښ شو چې دا د ډمبر کار یې شروع شو. دې جوړ کړه د مسکن د ننګلو اشعار